ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او درناوی. د نړۍ په هر ګوټ کې چې اسئ خوشاله هوسا او بسیا ژوند ولرئ. زه فیضیه هوسا تاسو ټولو عزیزانو ته د روژې د مبارکې د میاشتې په راتلو سره او د نوي کال مبارکیګانې وړاندې کومه. د نوي کال قدم او د روژې قدم د خدای نیک او بخته ورکړي چې زموږ په هیواد کې او په ټوله نړۍ کې یوه سوله راشي، آرامي راشي، هره کورنۍ په خوشحالۍ او په آرامۍ سره ژوند وکړي. زمونږ د دې اونۍ یادښت هم چمتو دی، خو په لږ توپیر سره، ځکه دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده چې په دې وغږیږو چې زمونږ هیواد کې همیشه ځوانان په دې فکر کې دي چې د هیواد نه ووځي، او موږ تاسو د دې خبرې او د دې کار شاهدانو چې زمونږ ځوانان په لارو کې تلف کیږي او چیرته ځي. وختي چې د خپل کور او هیواد نه سړی مهاجر شي چیرته لاړ شي. اوس هغه اروپا هم نه ده، پخوا خو به راغله قبول بشله، اوس پیسې مصرف که اخر هم کله ژوند د لاسه ورکوي اکثرا خلک او نه منل کیږي، بیرته دوباره هیواد ته لیږل کیږي. نو په همدې هکله به د اونۍ یادښت ایوادو صاحب ته وسپارو چې راشي او تاسو ته پوره خبرې وکړي. له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو او ګران اوریدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. زه هم په خپل وار ستاسو کورنیو او ستاسو دوستانو خپلوانو او د نن په افغانستان کې ګرانو هیوادوالو ته او په ټول نړۍ کې ګرانو افغانانو ته د نیکمرغه هوسا او بسیا ژوند هیله کوم. موږ یوازې پیرزوینې لرو او خدای تعالی دې ټول افغانان سره مرسته وکړي چې دا 50 کاله کېږي نږدې دوی په جګړو کې ژوند کوي او په جګړو کې رالوی شول. شنونده‌ها و بیننده‌های عزیز و گرامی، ماه مبارک رمضانتان مبارک. سال جدید 1402 خورشیدی هم مبارک باشه، چون هنوز بسیار روزایی نگذشته و با امیدوار هستیم همونطور که فیض جان هوسا همکار ما گفت امی به روی مبارک رمضان و به روی سال جدید خداوند صلح سراسری در کشور ما بیاره، به خاطر اینکه 50 سال است ما و شما دیت یک کشور جنگ زده بزرگ شدیم و زندگی میکنیم و بیش از 1 تا 2 میلیون افغان از دست دادیم. قدرمن دوستانو، زما همکار د اونۍ د یادښت لپاره یو ډېر دغه څرګندونه چې دوی وکړه یا دغه نوم چې ورته وټاکه چې افغانان په کډوالۍ کې چیرې ځي، څنګه ځي او څه وایي، دا تر ټولو مهمه ده. مخکې له دې چې زه په اصل مطلب باندې راشم، په لنډه توګه وایم چې د ژورنالیستانو مکلفیت څه ده. هغوی چې مسلکي ژورنالیستان دي، هغوی چې د دې لپاره فاکولټې او مکتبونه ویلي، هغوی چې د افغانستان په رادیو تلویزیون کې، د افغانستان په مطبوعاتو کې، ورځپاڼو کې، هیواد و انیسو جمهوریتو هغه ورځپاڼو کې دوی رالوی شول. اوس هم ژورنالیستان شته د نن افغانستان کې، خو اوس دغه آزاد ژورنالیستان چې دي، دغوی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خپرونې کوي، دا دقیق معلومات افغانان ته نه ورکوي په تیره بیا له افغانستان نه بهر. مهمه خبره دا ده چې زموږ مکلفیت د ژورنالیستانو دا ده چې د دغو هیوادونو ځینې اړین معلومات په خپلو خپرونو کې ورکړو. هغوی چې راډیوګانې لري، تلویزیونونه لري، یوازې موږ په دې اخته یو چې یو بل ته کنځلې وکړو، تیر حاکمیت وغندو، نننی حاکمیت ستاینه وکړو، یا د نن حاکمیت بد و رد ووایو او تیر حاکمیت ته ډېر ښه ووایو او ډېر ورپسې خفه یو. په داسې حال کې چې هماغه وخت کې له افغانستان نه مهاجرین تلل، د باندې کډوال ځوانان نور د دې نه مخکې هم تلل او اوس هم ځي، راتلونکي دا ډولي، نو دا مهاجرتونو لړۍ به نه قطع کېږي. اما مهمه دا ده چې موږ له هیواد نه بهر ژورنالیستان دغه په تیره بیا د اروپا شرایط او قوانین ورته په واضح او څرګنده توګه په پرله پسې توګه په خپرولو کې ورکړو. بیننده‌های عزیز و گرامی، خب ژورنالیستان هم این وظیفه‌اش است، اما مهاجری که از افغانستان جوان ما میره پاکستان یا ایران و بعد از اون میاد ترکیه، اول خب ببینید این شرایط ترکیه را ببینید، این شرایط ایران و پاکستان بدترین نوع شرایط. بعد از اون وقتی در راه ها میان، این راه ها را کی کنترل کرده؟ اکثر افغانای ما از بین میره.
زمونږ ډېر افغانانو خپل کورنۍ له لاسه ورکړي دي په دغه لارو کې لیوانو خوړلي دي له غرونه رالوېدلي دي مړه شوي یخنۍ وهلي دي کشتیګانې او بیړیګانې یې راچپه شوي دي او ټول خدای دې وبخښي هغه د یو ښه ژوند د ترلاسه کولو لپاره دوی شهیدان شول ویې ګورئ اوله خو د خدای په افغانستان کې سوله راولي چې بیا کډوالي نه وي زمونږ شاته که لاړ شو دا د هندوستان خانان چې دي هر یو شاهرخ خان او څوک چې ته ورسره کښېنې په مرکو کې درته وایي ولا موږ د افغانستان نه راغلي موږ د پیړیو نه مجبور شوي یو چې مهاجرتونه وکړو او اوس هم همداسې ده اما ډېره مهمه خبره دا ده چې یو مهاجر یو څوک چې غواړي د ایران نه پاکستان نه کوم افغان راشي دلته اروپا ته او بیا په تېره بیا مثلا د ډنمارک ته اوس ته خو راغلې د ډنمارک ته نیمه کورنۍ د په لاره کې له منځه لاړله او ته راورسېدلې دوی چې دلته راورسېږي بیا چې کینی د پولیس سره او یا د کډوالۍ د چارو د مسؤلینو سره د مرکې لپاره هغه نه پوهېږي چې زه څه ووایم ولې راغلی هر څوک خو نه منل کېږي هلته خو په افغانستان کې 45 میلیونه خلک ژوند کوي دا ټول چې راشي دوی څنګه ومني که نه مهمه خبره دا ده چې تا سره خو یو دلیل یي تا سره خو یو فاکت یو داسې لعمل د مهاجرت موجود چې هغه تاسو دلته وړاندې کوي د هغې له مخې تاسو ومنل شي باور وکړئ قدرمنو دوستانو د ډنمارک یا د نورو هیوادو په کمپونو کې 10 کاله افغانان پاتې شوي دي 15 کاله 7 کاله 8 کاله همدا اوس ډنمارک یا اروپا هغه پخوانی اروپا نه ده چې دلته هر څوک راشي او ویمني په دې باندې فکر وکړي هماغه افغانستان کې چې راځي نو ځالته څه ووایم چې ولې راغلی یم دلته څه خبره ده که کار لټوي په کار خو تا نه مني که ووایي چې ولا پلار مې یا مور مې یوې کورنۍ ته زه په زوره ورکولم واده کولم یا ماته یوه نجلۍ کوله چې زما نه خوښېږي او ته راغلی دلته دوی ته وایي په دې خو نه منل کېږي د ښه ژوند لپاره راوله غریبي ده او هلته کار نشته ده په دې خو ته نه منل کېږي یعنې دغه ټولې خبرې عزیزانو دوستانو موږ د دې اونۍ په یادښت کې ځکه عنوان کړلې چې دا تر ټولو مهم اصل ده ځکه هره ورځ له افغانستان نه کډوال وځي څه کوي کاشکې موږ بیرته ټول لاړ شو وطن ته او د دغه حاکمیتونو سره چې که پرون و که کابل پرون و که نن و چې ټول افغانان ورسره مرسته وکړي چې یو ملي سراسري حاکمیت جوړ کړي چې د ټولو په خوښه ټول پکې ګډون ولري هر یو پکې خپل ځان وګوري ښځه نر بیا به مهاجرتونه هم نه بیا به سیاحت ته ځو له وطن نه د باندې په هر صورت قدرمن دوستانو خپرونه زموږ ادامه لري د اونۍ یادښت مو همدومره و په یاده مو اوسه چې موږ د خپرونې په جریان کې د ګلپاڼې برخه هم لرو د ګلپاڼې په برخه کې چې ادبي برخه ده زموږ د ځینې شعرونه او لنډې کیسې خپروو او هغې جملې د ښاغلي هدایت الله وطنیار سره چې ډېر پیاوړی شاعر دی د دوی سره یو لنډه مرکه هم لرو انشاءالله چې هغه مرکه به هم واورئ او ډېرې ښکلې سندرې لرو پښتو دري ازبکي ترکمني نورستاني پشهیي ډنمارکي هندي دا به انشاءالله چې هر شنبه او یک شنبه د 3 بجو نه تر 6 بجو تاسو انشاءالله چې موږ سره میلمانه اوسئ نیکمرغه او خوشاله اوسئ خپرونه ادامه لري